د ګیلمن وزیر په مړینه پخوانیو افغان ولسمشرانو، سیاستوالو او فعالانو غمرازي کړې. پخواني افغان ولسمشر اشرف غني د ګیلمن په مړینه په ایکسپوز کې د هغه کورنۍ، دوستانو، ملګرو او ملت ته تسلیت ویلی او زیاته کړې ده. ګیلمن د یو رښتیني وطنپال په توګه تر پایه پر خپل دریځ ودرېد او ژوند یې همدغې داعیې ته وبخښه. د ګیلمن شهید وطنپالنه به راتلونکي نسلونو ته د دې په شعرو کې رسیږي. اشرف غني له دې وړاندې په ګیلمن برید غندلی و. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ګیلمن په مړینه د خواشینۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي دي. عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین ویلي، د ګیلمن د شعور سترګې به په قومي وجود کې تر هغې ژوندۍ وي چې تر څو د جبر، ظلم او جبر دا نظام ختم شوی نه وي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا د ګیلمن په مړینه د خواشینۍ ترڅنګ ویلي، د پښتنو هغه شاعر او غږ چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوو نن غلی دی. د دې غمجنې پیښې هر څومره غندنه وکړو کمه به وي. وضعیت غوښتنه کوي چې د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او مجازات شي. ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي، د ګیلمن د افغان وطن د مینې ډک شاعري به مو په زړه کې نقش وي. د ګیلمن په څېر کم شاعران د ظالمانو حالات احضار کولی شي. د هغې شاعري به راتلونکي نسلونه متاثره کوي.